پاکستانی طالبانو سره خبرو لپاره عیسی مخکنی مشر کابل ته رسیدلی دی. په سلامونو مارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. راپورونه وایي د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې عیسی ځینې او اوسني او پخواني چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سلا وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغه خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپټمبر میاشت کې چې له د طالبانو سرپرست حکومت نه و اعلان شوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهراً د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حال کې مرسته وکړي. د کابل په سرینا هوټل کې د فیض حمید دغه وخت عکسونه په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.